صدر د پښتونخوا نیشنل صوبایي ایډیشنل سیکریټري اجباري کاکړ پر سټیج ناست د پی ټي ایم د نیشنل ډیموکریټک موومنټ د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ او د آزاد پینل مسله بیا خلک راپورته کړي. لازمي خبره ده چې دلته دا قومو دا خلکو په زراو کلو باندې له پلارو له نیکه څخه پر دې خپل وطن باندې ښه قیامت ژوند کړی دی. دا خپل جایدادونه خپل مځکې خپل وسایل یې راګرځولی دی. نو نن بیا د همت ورځ ده چې موږ هغه د پلار له نیکه څخه په میراث کې پات له زراو کلو څخه هغه خپل غرونه راګرځو او کې بیا داسې یو چند خلکو ته حواله کوو چې هغه د خپلې عیاشۍ پکوي، خپل ګرین کارډونه د جوړوي، په بار کې د خپلې جزیرې پاخي، بیا هغه خاوندان یې نن د دې بیل په خلاف د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر واضح موقف راغلی دی او هغه خبرې د عوامي نیشنل پارټۍ هغه خبرې نه کوي چې بیا یې سبا په وس نه وي پوره. هغه خبرې یې د ده تر وزن او د ده تر طاقت زیاتې وي. دلته موږ دې ریاست ته ډېر په واضح باندې یایو چې دلته ستا زورور حکومتونه راغل، دلته ضیاءالحق راغی، دلته پرویز مشرف راغی، دلته نور پوجي ډیکټیټران راغل، ډېر زورور پنجابیان راغل. د کالاباغ ډیم د جوړولو منصوبه تاسې وطن په وطن یا د اسمبلۍ له لارې یا د تقریرو له لارې یا د کمیټیانو له لارې یا د اجلاسو له لارې تاسې کالاباغ جوړوئ. دې ته موږ پښتون دښمن منصوبه ویله. د عوامي نیشنل پارټۍ چې یو مشرف دی چې د مشرف سر تر اسمانه پورې ورسېږي، د ده په پلان کې هم دا جرأت نشته چې کالاباغ جوړ کړي. مننه. کالاباغ چیرې دی؟ دلته په دې ریاست کې د پښتنو د شناخت مسله وه. پارټۍ په دې مسله کې چې دلته په دې سیمه په دې نقشه کې به د پښتنو یو واضح نمایندګي یو واضح ثبوت موجوده وي. بیا دغه جګړې دا کېدو بند، دا مرګونه، دا ټارګټ کیلینګ، دا د بم دماکې، جایدادونه ضبطېده، دا سلسله وسوه. خو نن په دې ریاست په نقشه کې پښتونخوا موجوده ده. نو نن دا بیل هم داسې دی، دا ستا بیل هغه ایمل خان یې موږ یې د جوتې پر نوک باندې ږدو. هېڅ داسې بیل نه منو چې وجنګېدو خبره مه وکړه، بیا سر جنګو سر ماتو، خو د دښمن منصوبه و کامیابي ته نه هیله کوو. دا ډېرې واضح خبرې دي. اوس هم د وخت سر دی. دې ریاست نور هم ستاسې په څنګو کې څه داسې کارونه نه دي کړي چې په هغه د بچاو وسي، په هغه د پنجاب نور آباد کې بدوس د پر کم ځای دی. مارنګه په جیل کې ناسته ده، سمیر دین په جیل کې ناست دی، د بدوسو ځوانان غره ته ختلي دي. هغه نه چې قراروای نو نور داسې په داسې سلسلو کار مه لره. او ورسره دویمه خبره، دلته له اباو له اجداده څخه د ډېرو خلکو د افغانانو کډوالو چې ناروا تنګول کېږي. دلته ډېر افغانان موږ ته معلوم دي چې د هغو پیدایش دلته شوی دی په دې وطن کې. یو لوی ژوند یې تېر کړی دی. کله چې د روسو د امریکې په جنګ کې تا ډالر اخیستل، بیا دغه افغانانو ته تا د مختلفه خطابونه ورکول، راوستل ده. نن چې د هغو دلته رشتې پیدا شوې، کاروبارونه یې پیدا شول، یو ژوند یې روان کړي. بیا کله ډنډه راخیست کړي له یو چا د پیسې وصوله کړي افغانۍ باسم. ستا وجود دلته نه وي، ستا وجود دلته په وصل وشت کې راغلی دی. پښتون افغان له 15,000 کلو څخه پر دې وطن خپل تګ و راتګ کوي. نن یې د سره منو، ته به زورور وې، تا به د ریاستي پالیسي هغه به وي، خو دا وطن دا قومونه دا سره پرې کېږي نه. نن هم موږ پر دې یقین لرو چې موږ لرو بر یو افغانان یو. دا څوک ځله پرې کوای نه شي. او له هغو سره چې کوم سلوک کېږي، د اقوام متحده قراردادونه موجوده دي. څه رواخه د اقوام متحده چې کوم قراردادونه دي د هغو مطابق له هغو سره پیش شه. بس د پولیس والات هم موکه، د لیویز والات هم موکه، په کور ورننوځه، تسلیل کوه، خپلې ناجایزې روپۍ ګټه. دا سلسلې که روانې وې موږ د انتظامیه خلاف هم احتجاج کوو، د هر چا یې کوو. څو سیمه وس رسېدی خپل احتجاج ریکارډوو. او له دې سره سم په وطن کې نورې هم ډېرې مسلې شته. دا ریاست له وخته څخه دا
پروګرام په مخه راخستی وي چې د ولس غږونه د ولس نمایندګان سیاسي ځوانان د سیاست لارې پر تړي د پارلمنټ لارې پر تړي سلس بیا خدای سبا دا نومونه بلا نړي ستا وطن یرغماله کوي تا په خپله غلامي کې برقراره ساتي نو دغه دپاره دا ځوانان او دا د ولس نمایندګان دا له اسمبلیانو څخه لرې ساتي دا له سیاسته لرې ساتي دا تجربه ده د بلوڅ غلطۍ کې ده مزید تجربه